په حیران کن مناظرو کې دا خو تاسو ته پته ده چې په دې کائنات کې هر شي ته چې ګوري نو د سړي عقل ورته حیران شي. زما عزیزانو، سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبر او داسې پیغمبر چې کوم شان دته خدای ورکړی دا په نورو پیغمبرانو ته نه و ملاو. تمام پیریان او دیوان د ده تابع کړي. د ده تخت به په هوا تلو، استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کولو. او دغه پاسه سوره به څه شي، څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول دغه تابع وو. دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو، سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان. دا د شان یو ورځې د یو مارغه ځای خالی و چې هغې مارغه ته هدهد وایي. مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو، په دې سر یې داسې سړی غوندې. د دې هدهد ځای خالی و چې تخت یې کېښو. هدهد مارغه راوغوښتو چې ته چرته غایب وې. د دې سړی نه ونیو او داسې دیچګی ورکا. مارغه ورته څه وایي چې او سلیمان دا هغې ورځې نه ویرېږه چې تا غوندې ډېر پیغمبران به هم په هغه ورځ ورته پیش وي، لکه زه چې نن تا ته پیش یما. زه دې د ویښتو نه نیولې یم، زړه دې راته وران کړو. یو داسې ورځ به راشي چې ته به م خدای ته پیش یې. سلیمان علیه السلام زر پرېښود او د هدهد مارغه نه یې معافي وغوښته چې ما معاف کړه. په ډېرې عاجزۍ ورته بیا وایي چې چرته تللی. ورته وی او سلیمانه د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته پې خبر نه یې، تا ته پته نشته. کوم ځای؟ وی شهر سبا نه رالم. دغه ښار بادشاه چې ده نو هغه ښځه ده، بلقیس نامه یې ده. عظیم تخت لري، قرآن کې راځي ولها عرش عظیم. په یو عظیم تخت ناست دی. دا هغې لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او عبادت د نور کوي، د سپوږمۍ کوي. دا عبادت ته او دې ته خدای وایي. سلیمان علیہ السلام سوچ کو چې خدا نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یوسه. خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان، یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی.
انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولی شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمان شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط بوری څوک نه ډاک سسټم شته نه هغه ډیلکس سسټم شته، اوس نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو او هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوت. شهر سبا ته چې لاړو کمرې بندې وې، دا دننه په تخت پرته وه، اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې راوړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه وه بیا په دغه کې ناست دی، روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو هدهد لاړو چې اوس کار وشو. فوراً یې خپله کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سلیمان علیه السلام د طرف نه، څنګه چلو کو؟ جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي چې جنګ کو؟ هغې ویل نه، جنګ نه کو. دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کو، تحفه ورلیږو ډاله یې که بادشاهي نو په تحفې او ډاله یې به چپ شي، بس غلی به شي. او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي. ویلې ټیک تحفې او ډاله یې بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام ته چې ډاله یې ورغې ټولې یې واپس کړې. وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبره کیني پرېږدم دې نه. چې تحفې او ډاله یې واپس رالې بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی. انسان هم دیته وي او انسانیت هم دیته وي، دا پیغمبر دی. نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه پخپله درځم. بلقیس را روانه شوه. سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دې وکړو. راله او سلیمان علیه السلام ځان سره په تخت کېنوله. ویلې وایه د بلقیس
د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سليمان عليه السلام ته څه وویل ورته ویل چې قالت رب انی ظلمت نفسی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین قالت اللہ فرمائے بلقیس رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما دمرا مدہ چې د غیر اللہ عبادت کرے ہو نو پزان میں ظلم کرے ہو تانا بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کرے خزه دیتا وی اسلم تو اسلام روڑم مع سلیمان و سلیمان علیہ السلام باندی لیکن للہ رب العالمین دا اسلام پا سلیمان دا یری نہ روڑم خدا تا دا پارے روڑم یو خدا چې دنه ضرور یې دمنو مسلمان شو نه دا اسلام تا د پاره نو بل یو خبر اخر کې واوري د دنیا د مفاد د پاره کله مونږم په غضب اخته شو چې د خزي باچي شته کنه په اسلام کې د خزي باچي ولی وی بلقیس باچا نه وسه نو التقط مولانا سیبی او خلدیم چالاک ده او کرتیم ډېرې درځي خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه بلقیس خو بادشاه نه وه بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې ارس قربان کرو ایمان راو بلقیس خو بادشاہ نہ ہوا کلا کلا با سلیمان علیہ السلام هم خوشتبی کول دا هدهد مارغه چې څو وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سایت شو بالکل نو هدهد مارغه سلیمان علیہ السلام ته چې استاد ټول حکومت ته دعوت کوم نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول ویلاوجي ول کوم ځای کې ویل د سمندر په غاړه کوم سلیمان علیہ السلام فرمائل چالک راضی نن د هدهد دعوت ته سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ نیو ملخ پیژنم ملخ نیو او هغه د سمندر تر وغورځولو ویل جی دا ملخ وخده او دا سمندر چې دا خوروا ده نو د قوم ته دی وایي چې کچا ته تیکاو نه رسي نو دا خوروا وسکي ان فاتك اللحم فاشرب المرقه کچا ته تیکاو نه رسي نو دا خوروا وسکي سليمان عليه السلام خندل ټول قوم
په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال راغی معلومه داو چې خوشطبی به د انبیاء په مجلس کې هم کېده. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي چې ملخ حلال دی، دا یاد لرئ چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي، یو مهه او یو ملخ. دې ته د حلالولو ضرورت نشته، مهه چې وبونه راوباسي څوک حلالوي نه، خو بس چې ساتي وزي حلال دی، خوراکي جایز دی. دغه سي ملخم اوس دا ولي بیا حلالولو دواړه جایز دي، نو دا بیا چانه پختنه وکړه دا ونی دي. اوس تاسو په دې څه پوهیږئ چې دا ونی چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته، په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته. څنګه چې د روح والاو اشیاء کې ښځه او نر وي او د هغې منځ کې رابطه او تعلق وي، داسې د جماداتو په منځ کې ښځه او نر وي. ما ته وګورئ دا ونې دي ونې، که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي، نو د سړی